Değişir bakışın gülüşün üzünün rengi रहमतुल्लाहि व बरकातहू قدرمن لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست دوستانو که چېرته تاسو پبجي استعمالوئ او پبجي گیم کوئ نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو د کمال اپلیکیشن ښیم چې تاسو به 100% یا 100% وکولی شئ چې پبجي لوبه وګټئ یعنې چکن ډنر وکړئ دوستانو چې کله هم تاسو لوبه کوئ نو ستاسو دا کوم کرسر چې دی کوم سکوپ چې دی د عام چې کوم یو تاسو په دې سکرین باندې ښکاري کوم یو چې ټوپک وي نو هغه ډېر ورکوټي وي یا ډېر کار نه کوي نو په نننۍ ویډیو کې به داسې اپلیکیشن تاسو ته ښیم چې بالکل پبجي والا ته به پته هم نه لګېږي ستاسو اکاونټ به نه بینډ کېږي ستاسو اکاونټ ته به هېڅ نقصان نه رسېږي ستاسو دا کوم څوکه چې ده ستاسو د ټوپک دا به ډېر غټ ښکاري شي بغیر د سکوبه هم تاسو کولی شئ چې کسان مړ کړئ ډېر په اسانۍ سره دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ وګورئ اوس دا اپلیکیشن ده دوستانو چې کله هم تاسو خلاص کړئ تاسو نه بس پرمیشن یې غواړي نو دلته تاسو کولی شئ ګورئ دلته تاسو مختلف کرسر ځان ته سلیکټ کړئ ګورئ مختلف کرسر دي کومه سي کرسر چې تاسو خوښیږي نو تاسو کولی شئ هغه کرسر ځان ته څه کړئ انتخاب کړئ د مثال په تور دا تاسو کولی شئ دې ځای نه تاسو د کرسر سایز کمولی او زیاتولی شئ د دې تاسو کلر کتلی شئ چې کومه سي کلر تاسو ځان ته خوښولی شئ صحیح ده دوستانو دلته تاسو راشئ د کسټم ته راشئ ته وګورئ دلته هم سایز د سلیکټ امیج تاسو ورته کولی شئ دلته راشئ په دې سټارټ باندې کلیک وکړئ نو دلته ګورئ دلته ستاسو د سکرین د پاسه ګورئ دلته یو کرسر راغی نو ګورئ تاسو سټاپ کوم د دې سایز ګورئ نور هم تاسو غټولی شئ ګورئ چې څومره تاسو غټوئ او ورکوټې کوئ دا تاسو پورې ده سمه ده نو دا چې څومره غټ وساتئ دا ښه دی تاسو ته کار بیا هماغسې کار تاسو درکوي ګورئ چې کله هم دا تاسو سټارټ کړم خو دوستانو دا سمپل یو هغه غوندې دی نو تاسو به اوس پبجي خلاص کړئ ګورئ اوس دوستانو ګورئ پبجي څنګه تاسو خلاص کړئ ګورئ ستاسو کس ډېر په اسانۍ سره وژل کېږي ډېر په اسانۍ سره تاسو کس کتلی شئ د دې په ذریعه نو تاسو یو کس ډېر په اسانۍ سره ټارګېټ کولی شئ بغیر د سکوپ هم ضرورت ورته نشته نو ډېر ښکلی او ډېر ښه انداز سره تاسو کس وژلی شئ نو دوستانو که ویډیو مو خوښه وي او که چېرته تاسو پبجي مینوال یاست نو حتما دغه ویډیو سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ